امارات په راتګ سره زه دا باید په جرات ووایم چې نظر په توجه د وزیر صاحب دفاع او موږ د قماندانیت قماندان صاحب طاهر احرار دوی دومره تحولات راوړل چې په 15 کالو د جمهوریت کې نه ورغلي په هغو پیسو چې هغه وخت وکنه یو قراول به مثال په 15 میلیون ډالر جوړېد دوی په دا نشته امکاناتو موږ شفاخانه دومره مجهزه کړه چې په د تاریخ کې اداره نه وشه موږ اوس د قلب بخشونه لیدو ایکس ریګان سیټي سکن ام آر آی 2 دانې په لیارو دي نور پسې راشو موږ ملکي بخش ته اوس غې خلاصه کړه مازدیګر نه پس څوک چې د ملکي نه چې سابق امکانات نه لرل اوس رتلایش 400 بستر کې هم عملیات کې هم تشخیص کې هم تداوی هر شی کې نو دا موږ ډېره غټه لاسته رانه طب نظامي موږ خپل طب نظامي محصلین لرو چې موږ تربیه کوي نظامي ډاکټران به خپل په 400 بستر د صحي په بخش کې موږ به خپل نظامي ډاکټران روزو نو دا هغه ارمانونه چې جمهوریت کې پوره کول ډېر مشکل و